بسم الله الرحمن الرحیم. حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د نکاح دپاره کومه ورځ ډیره موزون وي، یعنی فضیلت والا ورځ وي، د خیر او د برکت ورځ وي. محترمینو، هسې خو په هره ورځ باندې نکاح کولی سي، چې خبره سره وسوه ترتیب برابر سو، په هغه ورځ ته نکاح کولی سي. خو بیا هم فتاوی محمودیه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 485 هغه لیکلي دي چې د جمعې ورځ، د جمعرات ورځ او د پیر یعنی د دوشنبې ورځ فضیلت لري چې په دغه ورځ باندې نکاح وسي. په حواله سره د مرقات المفاتيح جلد نمبر 6 صفحه نمبر 312 حاشیه تحتوی علی الدر مختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 15 دغه رنګه رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 315. نو په کار خدا ده چې سړی پر دغه ورځو برابر کړي، ځکه چې څومره مسلمان ته یو شی فضیلت والا ملاویږي باید دی وکړي. خو بیا هم که پر دا ورځو نسی برابرېدلی نو چې په هره ورځ دې وکړه مشکل نه لري. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.